شل ټنه بې کیفیته او تاریخ تیره خوراکي توکي له منځه یوړل شول. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې د خوړو خوندیتوب عمومي ریاست مسؤلینو د یو خبري کنفرانس په ترڅ کې وویل چې د رمضان د میاشتې له پیل څخه یې تر دې دمه پورې په مرکز کابل کې له خوراکي تاسیساتو څخه د څارنې په ترڅ کې شل ټنه بې کیفیته خوراکي توکي راټول کړي چې نن شنبه د روان 1645 هجري قمري کال د رمضان د میاشتې په 28مه نیټه د اړوندو ادارو د استازو په شتون کې د کابل باګرامۍ ولسوالۍ اړوند غزاک سیمه کې له منځه یوړل شول. چې دغه هدر اوس تاسو وینئ دا د روژې مبارکې میاشتې له شروع نه تر اوسه پورې 450 ټنه چې په مرکزه ولایاتو کې دي چې دغه غذایي مواد دلته په مرکز کې د حدود د 10 ټنو کې دي مختلف نوع غذایي مواد دي تاسو یاده ګورئ دا هم هدر کېږي. د یاد ریاست مسؤلین د بې کیفیته خوراکي توکو او درملو د پلور په مخنیوي کې د خلکو همکاري اړینه بولي او د هیواد په ټولو سوداګرو غږ کوي چې هیواد ته د بې کیفیته خوراکي توکو له وارداتو څخه ډډه وکړي. نو همدارنګه له ټولو تاجرانو ورونو څخه مو دا هیله ده ټول هغه غذایي مواد چې هغوی هاف لایف یعنې ژوند یې له 6 میاشتو نه کم وي باید افغانستان ته وارد نه کړي. د یاد ادارې د خوړو خوندیتوب عمومي ریاست مسؤلین زیاتوي چې شپه ورځ هڅه کوي ترڅو د بې کیفیته او غیر معیاري خوراکي توکو د پلور مخه ونیسي. او د افغانستان د خوړو او درملو ملي اداره د خپل مسؤلیت بولي ترڅو د خوراکي موادو او دوایي او صحي محصولات و کیفیت تضمین کړي. ان شاء الله موږ به شپه ورځ خپل هڅې کوو ترڅو هیوادوالو ته مسؤون غذایي مواد هغه برابر کو او د مسؤلیت نه موږ اطمینان حاصل کو. د یادونې وړ ده چې د خوړو او درملو ملي ادارې د روان 1603 هجري شمسي کال له پیل څخه تر دې دمه پورې په مرکز او یو شمېر ولایاتو کې 450 ټنه بې کیفیته خوراکي توکي، درمل او روغتیایي محصولات هدر کړي دي.